السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امین میډیکل ټوټوریلز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم چې تاسو سره د یو نوې موضوع په هکله معلومات شریک کړم، نو هیله لرم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زموږ د نن ورځې موضوع ده پوندې مو ولې چاودیږي، لاملونه یې، یعنې هغه کوم لاملونه دي کوم چې زموږ د پوندو د چاودېدلو لامل کیږي. نو هیله لرم چې د خوښې سبب مو وګرځي او ګډه ترې پورته کړئ. کله چې موږ د پوندو چاودېدو په اړه غږیږو، یوازینی شی چې زموږ ذهن ته راځي هغه د بدن خشکوالی او د اوبو نشتوالی دی، یعنې د بدن وچوالی چې بدن مو ورسره مخ دی. خو اړینه نه ده چې یوازې د اوبو کموالی دې د دې لامل وي، ګڼ شمېر نور علتونه هم شته چې د پوندو چاودېدو لامل کیږي. هغه لاملونه چې د پوندو چاودېدو لامل کیږي: لومړی، چاغوالی. د چاغوالي له کبله زموږ پر پوندو د ټول بدن اضافي فشار راځي. دغه مهال که تاسو پر پوندو کوم ډول لندبل یا د رطوبت کریم استعمال نه کړئ، پوندې مو چاودېږي. دوم، د ویټامینونو کموالی. زموږ بدن ګڼ شمېر ویټامینونو، مالګین او نور غذایي موادو ته اړتیا لري. که زموږ بدن د یادو څیزونو له نیمګړتیاو سره مخ وي، بدن مو له خشکۍ سره مخ کیږي. همدا لامل دی چې زموږ پوندې د وچېدو سربیره د چاودېدو سره مخ شي. دریم، خلاص بوټان یا څپلۍ. داسې بوټان یا څپلۍ استعمالول چې پښې مو پکې ازادې وي هم د پوندو د چاودېدلو لامل کیږي. څلورم نمبر ته راځو، په ګرمو اوبو لامبل. په ګرمو اوبو حمام کول، لامبل، که څه هم زموږ بدن ته آرام وربخي، د آرامیږو، خو بدبختانه زموږ د پوټکي روغتیا لپاره غوره نه ثابتېږي. ګرمې اوبه زموږ د بدن طبیعي غوړ لرې کوي چې ورسره بدن خشکېږي یا وچېږي. پورتني عادتونه یوازې زموږ د پښو او پوندو چاودېدو لامل نه، بلکې د لاسونو او مخ هم کیږي. د دې پاملرنې لپاره تاسو همیشه پر پوندو ویسلین او د رطوبت کریم ولګوئ او هیڅکله پوندې وچې مه پرېږدئ. نو دا هغه لاملونه ول کوم چې د پوندو د چاودېدو لامل کیږي. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله